بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به موږ جوړو کیک جوړو لپاره موږ جوسر راخیستی دی او په دې کې به 3 چمچې تیل واچو. تیل واچول. اوس به پکې نیم پیالې چینی واچو. چینی مو واچول. اوس به جوسر آن کو. 1 منټ پورې به جوسر آن پرېږدو، نه بعد به بند کو. بیا 1 منټ پوره شو. اوس به جوسر بند کو. یو انډه به راوالو او غوا به کې واچو. انډه مو واچوله. اوس به جوسر بیا آن کو. 1 منټ پورې بیا جوسر آن پرېږدو. یو منټ پوره شو. اوس به جوسر بند کو. دا موږ سره 1 چمچ بیکینګ پاوډر دی، دا پکې واچو. او دا نیمه چمچ بیکینګ سوډا دا پکې واچو. او 3 ډراپس په پکې وینیلا ایسنس واچو. جوسر به بیا آن کو. 1 منټ لپاره بیا پرېږدو. 1 منټ پوره شو. اوس به جوسر بند کو. دا موږ سره میده ده، څومره موږ چینی اخیستې وو د هغې په ډبل میده الو وه. دا هم پکې جوسر کې واچو. اوس به 2.5 منټو لپاره بیا آن کو. تاسو ته دننه ښیم. دا داسې روان دی. دارنګې به پرېږدو 2.5 منټو له. 2.5 منټ پوره شي بیا مو میلاویږو. 2.5 منټ اوس پوره دي. جوسر به بند کو. او دا موږ سره یو ټفن دی یا ډونګر تاسو وایي. ستاسو اسانتیا لپاره موږ دا په دې کې اچوو او دې کې یې پخوو. دا به په دې کې واچو. 1 چمچ تیل به ورته واچو چې خلي نه. اوس به یې لږ څومره توک پکې او اوس به پکې اوړه واچو. اوړه هم به څومره توک او ایکسټرا به ترې اخواږو. اوس موږ چې کوم مکسیشن کړی او پکې واچو. هم واچولو. لږ به پرې ډرای فروټ غوڅ به پرې ولګو یا بل څه پرې داسې لګولی شي. که نه لګوئ نو هم صحیح ته مه لګوئ. برابر شو. اوس دې طرف ته موږ سره یو زوړ پتیله ده، په دې کې موږ سټین ایښلی دی او دا به پکې کېږدو او سر به پرې کېږدو 45 منټ لپاره، چې تر څو پورې دا نه پخېږي موږ هغې پورې ټایم زیاتو او بالکل په نري اور به ایږدو. که لږ تیز اور وي نو بیا به دا سوځي. دارنګې خورمه کېږي. نیمه ګنټه شوې ده. اوس موږ ګورو چې پوخ دی که نه دی. نو تیلیم به یې کېښو. دې کې دا 15 منټ شته. پوره 45 منټ کې به دا پخېږي. 15 منټ نور هم پوره شو. ټوټل 45 منټ پوره شو. اوس پکې تیلې ایږدو چې څنګه دي. اوس فل وچ شو، بالکل برابر دی. نو اوس به یې روچت کو او زه تاسو ته بیا په پلیټ کې ایږدم، بیا یې ته پوره ښیم. نو پلیټ کې موږ کېښولو. ماشاءالله دا موږ جوړ کړی و په یو ډونګه کې دا کیک. بیا زه تاسو ته مخکې نور عام کیکونه نور تاسو غواړئ هغې طریقه هم وښیم. اوس زه یې ګورم کټ کوم یې تاسو ته. دا ګورئ داسې کټ کړئ. بله طریقو مې کټ کړي خو زه یې داسې باندې کټ کوم. 4 ډکرې کوم او اوس درته ښیم چې دې نه نرموالی هم درته ښیم زه دا څومره نرم دی. نو دا وګورئ دې نرموالی بالکل دننه فل پوس. دا خامخا تاسو ټرای کړئ او چک کړئ. بیا ماته کمنټ هم وکړئ چې څنګه راغلی ستاسو هغه. که دا کیک د ستاسو خوښ شوي نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، لایک هم کړئ، شیر کړئ. د لوی الله په امان.